د امام بخاری رحمت الله علیه د ذات متعلق خبره شری و هغه خلک چې هغه د امام بخاری رحمت الله علیه نومو خلی او د نومو سهارا او خلی او خپل ځون په بچ کوي او داسې د صحیح بخاری نومو خلی په فقها کې د امام بخاری او په کتابینه کې د صحیح بخاری نومو خلی دا چې امام بخاری رحمت الله علیه مجهره خبره مني امام بخاری د میج دی او داسې صحیح بخاری په دا کې هر خبره میجمنی خو نن د امام بخاری رحمت الله علیه د معمولات تذکرہ کې امام بخاری رحمت الله علیه د رمضان مبارک په میاشت کې دا معمول و چې کله وه د رمضان مبارک میاشت ولیدا شوه بیا د شپې مخستان منځ نه بعد د خپل شاګردون سره جمع کړل شاګردون د طرف ته روغلل بیا د شل رکعته تراویح کولې او په هر رکعت کې شل آیات تلاوت کړ دا د امام بخاری یو معمول یعنی شل رکعته تراویح کړل په هر رکعت کې شل آیات تلاوت او دو معمول امام بخاری رحمت الله علیه د غایز ناونسا ترویگا پرا پرشمی ناونسا د رجاموتی پر امام بخاری رحمت الله علیه یو قران کریم مکمل ختم کو د یو قران کریم تلاوت وکړه امام بخاری رحمت الله علیه درم معمول تروینا ورسته غایز د پرشمی پر امام بخاری رحمت الله علیه د قران کریم لسی پورې ویل یعنی ثلث قران امام بخاری رحمت الله علیه ویل ته تلاوت نو دا د امام بخاری معمول دی په بخاری شریف کې دا حدیث موجود دی خو غیر مقلدین دا خبره کله نه مانی حدیث ساری لابن حجر اسقلانی صفحه نمبر 673 کې دا روایت موجود دی چې امام بخاری رحمت الله علیه دا معمولات دي خو غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دا معمول کله نه مانی خبره زمکه ته بیان مرده څنګه دا خبره نه مانی نو مقسم بن سعد دا فرمای کان محمد بن اسماعیل البخاری اذا كان اول ليله من شهر رمضان چې کله اول د رمضان مبارک شپه شولا یجتمع الیه اصحابه د شاګردونو د طرف تر جمع شول فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعه 20 آیه یو داسې شل رکعت تراویح کوله او په هر رکعت کې شل آیات تلاوت وكذلك الى ان يختم القران او داسې د قران کریم ختم کول پر د امام بخاری دغه معمول او بل معمول وكان يقرأ في السحر ما بين النصف الى الثلث من القران فيختم عند السحر في كل 3 ليال وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمه ويكون ختمه عند الافطار كل ليله ويقول عند كل ختمه دعوه مستجابه دوام او درم معمول دا چې امام بخاری رحمت الله علیه د غایز ناونسا د ویګا پر مکمل قران کریم ختم کو خو غیر مقلدین دا نه مانی درم معمول امام بخاری تروینا ورسته د غایز پر شمی پر د قران کریم درم حصہ ثلث قران یعنی لس پر امام بخاری تلاوت کا غیر مقلدین دا نه مانی نو دا د امام بخاری رحمت الله علیه معمول و غیر مقلدین چې دا د امام بخاری دعوا کو د سهارا او خلی د واجب نه زوم بچ کوي او هغه د خبره ته کله هم تیار نه دي غیر مقلد یو عالم دی مولوی یونس دغه وفات شوی د 1338 هجری کې دا خبره بیانوي خپل کتاب کې دستور المتقی صفحه نمبر 114 یا چې په یو شپه کې پیرا قران کریم ختم کول د بدعت او ګناه دی نعوذ بالله امام بخاری رحمت الله علیه باندې د بدعتي فتوا ولګوله او د غیر مقلدین په امام بخاری رحمت الله علیه باندې د ګناه فتوا لګوله ګناه انسان کو قصدن په چا باندې د ګناه تهمت لګول لازم ته خبره دو داسې غیر مقلد علامہ وحید الزمان دا کتاب د تفسیر الباری جلد 6 صفحه نمبر 535 په دا کې دا خبره بیانوي چې 3 दिन से जल्द में कुरान का ख़त्म करना मकरूह रखा है या چې اهل حدیث په درې رزنه زر کې قران کریم ختم کول دغه مکروه عمل شمیر کړي نو ګویا چې په امام بخاری باندې د بدعتي فتوا هم ولا او داسې د مکروه عمل فتوا هم په ولا او داسې د امام بخاری رحمت الله علیه دغه چې کوم معمولات په حدیث ساری کې ذکر شوی دي دغه نه یو بل معمول هم امام بخاری ثابت کړی دی دغه امام بخاری فرمایي چې د تراویح منځ او د تهجد منځ دا زوم ته دی تراویح منځ او د تهجد منځ دا یو منځ نه دی زوم ته دی ځکه امام بخاری رحمت الله علیه په تراویح کې شل رکعات ورکړل پاکه هر
رکعت کې شل آیات تلاوت کړ او دا صرف تراویح نه ورسته د غایز لپاره لاس سی پوری تلاوت وکړ دغه د معلومه شوه تهجد میز د ځون ته دی او د تراویح میز کې نه دغه ځون ته دی خو غیر مقلدین دا خبره هم نه مانی هغه دا خبره بیانوي چې تهجد میز او د تراویح میز دغه ځون ته دی بلکې د یول میز دی نزل الابرار مصنف دی علامه وحید الزمان صفحه نمبر 126 127 دا غیر مقلد دا خبره بیانوي یای چې دا د رمضان مبارک په میاشت کې تهجد او قیام رمضان یعنی تراویح میز دا زون تن دی بلکې ایک ہی نماز ہے چې دا غیول میز نو امام بخاری رحمت الله علیه دا ثابتوي چې د تهجد میز زون ته دی او دغه سه تراویح میز دغه زون ته میز دی خو غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره منل ته کله هم تیار نه دي ابواب امام بخاری او غیر مقلدین امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتابه کې ځنې ابواب وروړي چې هغه د امام بخاری رحمت الله علیه ترجمه الباب دی د فقهي مذهب هغه کسو چې هغه د امام بخاری رحمت الله علیه نو خلی او امام بخاری رحمت الله علیه خپل سهارا جوړه کړی او د ته په وجه باندې خپل زون ویډیو دا چلوي نو په دا ابواب کې خاص امام بخاری رحمت الله علیه سره نه دی امام بخاری رحمت الله علیه یو فقهي مذهب دا بیان کړی او غیر مقلدین داسې چې هغه د امام بخاری رحمت الله علیه هغه مذهب نه دی امام بخاری رحمت الله علیه اوالا ترجمه الباب دار وړه باب وړه باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين یجه الله تعالی چې کیو سړی سره د خیر فیصله کو بیا الله تعالی یې سړی ته د دین سمجھ ور نصیب کړي امام بخاری رحمت الله علیه په دا باب کې د فقه فضیلت او اهمیت بیان کړي عظمت بیان کړي خو غیر مقلدین دا فقه نه مانی او د فقيه نه مانی او داسې غیر مقلدین چې کومه هغه فقه او فقها دا دغه دشمنون دي او فقه او حدیث تاسو ته غنی چې د هیڅ تعلق او ربط نشته سره حالانکه امام بخاری رحمت الله علیه د فقه اهمیت بیان کړی او غیر مقلدین دغه اهمیت نه انکار دعوا وکړو چې امام بخاری رحمت الله علیه او کتابه کې کیو شعر وړه دي هغه میرمنی امام بخاری رحمت الله علیه د میر امام بخاری رحمت الله علیه مسلک موقف دا ټول د میر مطابق دی حالانکه د چې کوم ابواب دي په دا ابواب کې هم غیر مقلدین دي امام بخاری رحمت الله علیه خبره نه مانی غیر مقلد یو پروفیسر دی پروفیسر اکرم نسیم جنجان یو حواله ده مشکل اصل کې خو حواله ډېری دا وایي چې فقه حدیث کا پل نہیں بلکہ بغیرتی بے حیائی اور بے دینی جیسے پلوں کا جوش ہے تفہیم سنت صفحہ نمبر 461 نو غیر مقلد یو پروفیسر دا وی چې فقہ چې مدو دا د حدیث ولا پل نه دی میوانه بلکې د بے غیرتی او د بے حیائی دغه طرف ته نسبت کړی دی نو څومره غلطه خبره ده چې امام بخاری رحمت الله علیه باب وروړي هغه د فقه او د فقيه فضیلت او اهمیت بیان کړل او د هغه د فقه فضیلت نه انکار یا چې هغه د شیطان نه چاغره دغه نسو سوته امام بخاری رحمت الله علیه یو بل باب وروړي باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراهیت الله يفهم امام بخاری دا خبره بیانوي چې کیمیو کوم چې د فن سره واقف نه وي یا کوم ته د فن متعلق خبره بیانوي فقها صوفیه کرام دا خبره بیانوي یا چې کیمیو سړي د تصوف د فن سره تعلق نه وي هغه د تصوف او د فن مطالعه نه دا سړی و خو زون سي خوي خورټاو خروج شو په دا ځکه دا فن دا مشکل فن دی چې برای راست چې یو عالم سره یا د یو پیر سره تربیت اصلاحي تعلق لري ډایرکټ تصوف مطالعه کړل دا د هر سړي چانه نو امام بخاری رحمت الله علیه په تفسیر کې دا خبره بیانوي چې کیمیو سړی د یو فن سره تعلق نه وي یخته خبره مو بیانوي دا امام بخاری بیان کړي خو غیر مقلدین دا خبره هم مانی آیا چې کسه دا خپل علوم پټوي کتمان علم نو دا د امام بخاری رحمت الله علیه د قول خبره د خلاف خبره کو امام بخاری رحمت الله علیه خبره هم په دغه کې نه
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یو بل باب قائم کړی باب اهل العلم والفضل احق بالامامه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د امامت حق دور سره هغه عالم دی. کایو مجلس په هغه کې قاریون هم حافظون وی عالمون وی هر قسم خلق وی بیا په حافظ سړی نه امام بخاری عالم ته ترجیح ورکړي چې عالم د امامت زیات حق دور دی. خو غیر مقلدین دا خبره هم وایي یعنی چې د امامت حق دور سړی هغه حافظ دی چې چا قرآن لیکلی نو دا باب په دغه چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیوز دی خو په ابواب کې هم د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مخالفت کړي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یو بل باب وروړی چې دین اسلام څلور ارکان دي: قرآن، سنت، اجماع او قیاس. میر څلور سره مانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه هم څلور سره مانی خو غیر مقلدین و داسې طبقاتو چې هغه د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه باب پیرانه قرآن او حدیث مانی خو اجماع قیاس نه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب په الفاظ سره وړي باب من شبه اصل معلوم باصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. می جائے چې په اجتهادي مسائل کې قیاس جائز ہے و غیر مقلدین داتا کار شیطانی یہ جو شیطان چل. غیر مقلدین عالم ہے عبدالقادر حسابی کتب اسلام میں اصلی اہل سنت کی پہچان صفحہ نمبر 102. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یو بل باب وړي باب من اجاز الطلاق الثلاث الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا خبره بیانوي چې درې تعلقه د درې په یو مجلس کې درې تعلقه سره یو بل سره تعبیر کو یا په متفرق مجالس کې تعلق کو دا درې تعلقه درې. خو غیر مقلدین دا خبره نه مانی آیا چې درې تعلقه د درې نه بلکې یو شمېر دي. غیر مقلد نواب صدیق حسن خان دغه کتب لیکلی دی الروضة الندیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 50 پاکه دا د تعلق متعلق څلور اقوال ذکر کړي. څلورم قول دی الرابع انه يقع واحده رجعيه. څلورم قول دی چې درې تعلقه د یو تعلق مټی کیږي. او داسې ثناء الله مرسلی د کتب دی فتاوا ثنائیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 205 پاک هم دا خبره بیانوي یا چې کوم یو مجلس کې سره خپل اساس درې تعلقه ورکو د دغه حکم چې کوم دی هغه د یو طلاق رجعي دی. نو امام بخاری خبره بیانوي چې په مجلس کې درې تعلقه د درې په نوم درې تعلقه د درې خو غیر مقلدین دا خبره د امام بخاری ولنه مانی یا چې درې تعلقه درې نه بلکې د یو تعلق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یو بل باب قائم کړی باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله علیه وسلم وقول الله تعالی وجعلنا للمتقین اماما. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په توضیح کې تقلید ثابت کړی دی یعنی چې په میرنا چې مخکې څوره امامون تر شوي دي میژو د یغې خبره باندې د یغې اقتدا وکړي په میژنا وروسته چې کوم راوځي هغه د میژ اقتدا ائمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. داسې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د تقلید قائل د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د مقلدو دا تفصیلي خبره د حوالجات تر شوي دي چې کومې بزرګونو د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مقلد شمېرلی خو غیر مقلدین دا د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبره دا نه مانی بلکې دغه انکار کوي چې تقلید شرک دی دغه نه ځون بچ کوي او تعالی د مستوس نو وسوتی او دی چې تقلید دا د یو پړی په شکل دی دغه معنا د پړای دغه می جواب ورکړی چې کچې د تقلید معنا د میش باندې مقلدین د پړای دغه معنا هارو خلی او چې کله تاسو باندې خلک د پړای دغه معنا میژن د پړی ولاله. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یو بل باب قائم کړ باب فرض الجمعه لقول الله تعالی اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. امام بخاری په خپل کتابو کې څو اصطلاحات ذکر کړي دي فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب. مثلا باب فرض مواقيت الحج والعمره، باب وجوب العمره وفضلها، باب سنت الجلوس في التشهد. داس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا وته اصلاحات ذکر کړي دي او غیر مقلدین دا اصلاحات نه مانی یا چې دا اصلاحات تشریح دا د خرافات نه مانی کړي. تحفة المناظر
دا د امین الله پېښاوي یې کتاب دی صفحه نمبر 147 په دا کې دا لیکلي چې دا خرافات دي اصلاحات دي خرافات د ورګه چې هڅه فضل شي نو کسي دا خبره د ځینې پیراش ولا چې امام بخاری رحمت الله علیه سوره ابواب وړي غیر مقلدین دغه ابواب منل ته دیو په داسې کې موږ وته ابواب مخکې بیان کړل چې وته بابینا د امام بخاری رحمت الله علیه دا بابینا معنی دا فقهي مذهب دی دا د ترجمه الباب دی امام بخاری رحمت الله دا معنی او غیر مقلدین دغه معنی ته کله دیو امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتابه کې د بشمیره داسې احادیث ذکر کړي دي چې غیر مقلدین د یغه احادیث معنی ته کله تیار نه دي د یغه احادیث انکار کو د نبی علیه السلام د خبره انکار کو داسې امام بخاری رحمت الله علیه خبره باندې د یغه خبره باندې انکار خبر داوای دا کو چې میرا د امام بخاری هر خبره باندې امام بخاری د میش د مذهب دی صحیح بخاری دا د میر د مذهب مطابق لیکل دی میر د صحیح بخاری هر خبره باندې میر د امام بخاری هر خبره باندې خلک ته دا دعوا کو دا دلیل پیش کوي چې میر د حدیث د صحیح بخاری نه پیش کوي او د بل طالبان دا چې حدیث پیش کوي د صحیح بخاری نه پیش کوي او حالانکه کچیر حقیقت ته وسی دا حدیث باندې د بالکل عمل نشته امام بخاری رحمت الله علیه اول حدیث وړي د یغه موضوع دا چې کله په شزا باندې لوس سره ولګوي او لوس لګول سره د سړي او داس باندې شي او غیر مقلدین دا خبره نه مانی یا چې په شزا باندې لوس ولګوي دغه سره د سړي او داس باندې شي ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها دا د میجر حدیث بخاری شریف کې دا حدیث موجود دی ام عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد النبي عليه الصلاه والسلام مخي وداو ورجلاي في قبلتي دمو بشيت كلمه هغه النبي عليه الصلاه والسلام طرف ته فاذا سجد غمزني چې کله النبي عليه الصلاه والسلام سجده کړه بیا دمو شابه د معمولی زور اشاره وکړه د تفسیر ته فقبضت رجلي على مخبل شيء سره ټول فإذا قام بسطتهما تكلا النبي عليه الصلاة والسلام سجدا مكملا كتردو بيو بسطتهما مختلف شيء مراد حاصل خلوصي قال والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ايش اغا وقت داس وش بيا وقت مش مكورينا كلا اغا لكن نو دا كيسينا دا شيء نه نو النبي عليه الصلاة والسلام حديث دی د خپل دغه عمل دی ام المؤمنین ام عائشة رضی الله تعالی عنها باندې د منځ په وخت کې لوس ولاګو خود د دوباره اوداس نه وکړ دا هغه په مخه جاری وسوته میزه مکمل کړ خو اوداس نه وکړ دا نه معنی نشوله چې کایو سره په شته باندې صرف لوس ولاګوي لوس نه کاوه سره اوداس نه نتیش امام بخاری رحمت الله علیه هغه خبره ثابتوي چې په شته باندې لوس ولاګوي په باندې اوداس نه نتیش او غیر مخالفین دا خبره کلاهان معنی بلکې نبی علیه الصلاه والسلام مخالفت هکو او د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت دا خبره بیانوي غیر مقلد دا د مصنف رئیس ندوی اذا کتب د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کا صحیح طریقہ نماز صفحہ نمبر 142 دا کې دا خبره لیکلي عورت کو چونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا چې کوم شذا باندې سره دوس ولګي دوس لګاو سره دی اوداس نوتیس نو غیر مقلدین د نبی علیه الصلاه والسلام عمل نه مانی النبي عليه الصلاه والسلام خبره نه مانی او امام بخاری رحمت الله علیه د نبی علیه الصلاه والسلام حدیث ذکر کړی امام بخاری مانی میشه مانی او غیر مقلدین د حدیث مانه ته کله امام بخاری رحمت الله علیه یو بل حدیث ورته دی چې موضوع چې د ګرمۍ په موسم کې د مسپشین مینز توس لشپې نو وخت کوي چې کله موسم د سور شي ولته توس د مسپشین مینز ادا کوي دا سه غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه د خبره باندې ټکر کوي امام بخاری د نبی علیه الصلاه والسلام حدیث نقل کړی چې نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره باندې اذا استد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم تسمز ورستکوي امام بخاری رحمت الله علیه هغه خبره مانی چې تسمز ورستکوي میر د نبی علیه الصلاه والسلام خبره مانی
د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبر احمدی او غیر مقلدین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبرې نه انکار کو د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د حدیث نه انکار دا د حقیقت په ظاهر خدای چې امام بخاری صحیح بخاری دغه نه بغیر د په خپل باندې بل ټکه چی نه خو حقیقت د هر شي د خلاف غیر مقلد دا فتاوا ثنائیہ ثناء الله مرسل جلد نمبر 1 صفحه نمبر 506 پدا کړی لیکل چې میزه په هر حالت کې په اول وخت کې دا ضروري بهتر ده چې هر وخت که ګرمي وي که سوړه وي که هر وخت وي چې اول د منځه وخت داخل شي بس په یو وخت کې میز کړل دا افضل او بهتر یعنی دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرض کړی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره یې او داسې رسول صلات الرسول صفحه نمبر 100 یعنی دا غیر مقلدین کې تو ده دا کې دا خبره بیانوي چې د موضوع د ادا کولو سره دا خبره هم ضروري ده چې موږ د موضوع وخت وپېژنو او بیا خبره بیانوي چې وخت پېژندل مطلب دا دی چې موږ د منځنه په اول وخت د منځ په اول وخت چې کله میز راوکې په یو وخت میز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یو بل باب قائم کړی باب من صلى بالناس جماعة بعد الزحام حدیث روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث روایت او موضوع حدیث دا دو چې کله د دوست میز قضا شي د یو موضوع قضایي نظر میز ته مفکیش نه کله قصدن د خپوت شي که غلطی سره خپوت شي که خوب په حالت کې خپوت شي سره ګول شي په هر حالت کې د قضایي شته اداري مفکول کړه خو غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا خبره مننه ته کراهت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا خبره بیانوي چې کله د دوست میز قضا شي د یک قضایي ګرځوي اته ته خبره ده چې کوم سره صاحب ترتیب دی کوم سره صاحب ترتیب دی اول ادا میز کو قضا وکړو هغه باران موضوع تدبیر جوړه ده خو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا خبره ثابتوي چې کله د یو سره میز قضا شي هغه د موضوع قضایي ګرځوي نبی علیہ السلام حدیث بیان کړی یہ چاہتے جابر رضی اللہ تعالی دا خبر بیانوی چاہت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی دا وارث د خندق په موقع باندې دغه د مزدګار میز پوتش بیا نبی علیہ السلام ته دا خبره بیان کړه چې موږ خو د مزدګار میز پوتش نبی علیہ السلام ته چې د مزدګار میز ته میز نه پوتش شوی بیا داسې مواد بطحان دا ته لړم بیا د سینه وکړه وای د مزدګار میز قضایي وکړه بیا د ماشوم نو دا حدیث نه ثابت دی چې میز کله د قضا شي د یوه قضایي ضروري حدیث څنګه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس حضرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه د خندق په موقع باندې چې کله مرستر غوړې ده بیا دغه میز کړو فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كنت اصلي العصر يا رسول الله من اخذ المسجد مستقبل حتى كانت الشمس اذا غابت فشكر مسترجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها ماذا بلاك سمعت المسجد يسقط بيتنا كذا شويه فقمنا الى بطحانه فتوزع الصلاه وتوزعنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب يجب جوادي بطحان تدور اول ته میش اواز مزدګار قضایي وکړه بیا میز مسوم میز ادا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره بیانوي چې د موضوع قضایي شته او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا خبره ثابتوي چې د موضوع قضایي شته کاوه په پوتشي بیا هم قضایي شته کا قصدن د پریا شو بیا هم قضایي شته په هر حالت کې د قضایي شته او غیر مقلدین دا خبره مننه ته کراهت یو لري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبره هاي کاکو او د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د موقف انکار غیر مقلدین دا خبره بیانوي مولوی یونس غیر مقلد دا خبره بیانوي چې کچې سایو سړی قصدن میز پرېږدي او بیا د یوې قضایي وغوړي بیا د داسې قسم د موضوع قضایي دا په حدیث سره ثابته نه بلکې دته پچاړو چې هغه توبه او استغفار وکړو بس دا کافي یا چې داسې موضوع قضایي په حدیث کې ثابت نه دي نو غیر مقلدین دغه انکار کو دستور المتقی صفحه نمبر 149 149 دوما حواله غیر مقلد عبد الله روړي
دا یې چې بلوغت نه بعد که چېرته ماضي نه زیاتای وي بیا د یغې قضایي ضروري به که چې کوم دی ادا کړي دي بس هغه کافي دي. څومره غلطه نظریه خلک کوي نن سبا دور کې متجددین و طبقاتو هر سړی په نشه پوهېږي چې خلک یې دغه نظریه پیلوي چې څوسه کله ماضي نه قضا شي بیا د یغې قضایي نشته چې کله تبوت وي میز درخه پورته شي کوي چې څټې مرچک شي بس قضایي چې څټې مرچک شي بس هغه میز ادا کوه قضایي نه میز ادا کوه د لمونځه وخت راوړي. نو بعد غیر مقرره د امام بخاري او د صحیح او د نبی علیه الصلاه والسلام د خبرې منل ته کړه فتاوا اهل حدیث جلد نمبر 1 صفحه نمبر 400. دا سے غیر مقرره مفتی عبدالستار فتاوا ستاریہ جلد نمبر 4 صفحه نمبر 154 اور غیر مقرره شیخ الحدیث اسماعیل سرفی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی نماز صفحه نمبر 115 پدا کې لیکلي دي چې د قضایي ماضي قضایي نشته. بار خلاصه دا چې دای داوا کو چې میجا د امام بخاری خبره نه دای داوا کو چې میج د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه اطیع الله و اطیع الرسول. حالانکه که حقیقت باندې غور فکر وکړي دای د نبی علیه الصلاه والسلام د خبره انکار دای د امام بخاری رحمت الله علیه د خبره انکار. امام بخاری رحمت الله علیه احادیث روایت چې که په شذا باندې د سوال کوي دا په باندې اوداس نه متیږي میز نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره همانی د امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره همانی. غیر مقلدین د نبی علیه الصلاه والسلام د احادیث انکار وکړو د غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه د خبره انکار وکړو. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث روایت چې کله غرمت تیز وي د ګرمۍ موسم وي بیا تاسو د مسپشین می دالش کې وخت کوي چې کله موسم سوړ شي ولته کوي. نبی علیه الصلاه والسلام تفسیری حدیث روایت اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه وغیر مقلدین د نبی علیه الصلاه والسلام خبره نه مانی. امام بخاری رحمت الله علیه خبره نه مانی میر د نبی علیه الصلاه والسلام خبره نه مانی او د امام بخاری رحمت الله علیه خبره نه مانی. امام بخاری رحمت الله علیه درام حدیث روایت یې چې نبی علیه الصلاه والسلام حدیث دی چې کله تاسو د مینس قضا شي به دیګه قضایي کوي. امام بخاری رحمت الله علیه د منځه قضایي نه بعد دیګه قضایي کړل ضروری کړي چې کله تاسو د مینس پوت شي دیګه قضایي ضروری دي او نبی علیه الصلاه والسلام حدیث هم موجود دی. امام بخاری په خپل کتاب کې روایت دی چې کله د چا د مینس قضا شي دیګه قضایي هم ضروری دي. میر نبی علیه الصلاه والسلام خبره هم مانی د امام بخاری رحمت الله علیه خبره هم مانی. غیر مقلدین د نبی علیه الصلاه والسلام د خبره هم انکار کوي او د امام بخاری رحمت الله علیه خبره هم